سورة نازعات دسرنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفا تتبعها الرادفا۔ سورہ نازعات مکی صورت تے، مکہ معظمہ کی دا صورت نازل لے، ترتیب مصحفی کی دا 79 نمبر او ترتیب نزولی کی 81 نمبر دے، او دا سورہ نازعات نازل لے پس دا سورہ نبانا دیتا مشہور نوم نازعات ہوئی، دا دے بل نوم دی سورہ طامہ او دیتا سورۃ الساحرم ہوئی۔ دا دی سورت دعوی مرکزی مسئلہ دا اثبات دا قیامت بشواہد دے باب کے ټول مضمون دغه دی چې قیامت ثابتی چې ورځ د حساب را روانه ده او تاسو به الله ته پیش کېږئ، خو په دې باندې دلته مختلف شواهد ذکر کوي د هغې نورو صورتونو نه۔ ربط د دې صورت مخکې سره په ګڼو وجوهو سره دی، یو دا چې مخکې سورې نبا کې زجر و منکرینو د بعث تا، اوس ذکر د تخفیف دنیاوی کوي په واقع د فرعون۔ وګوره چا چې دا مسله د بعث یعنی دوباره ژوندون نه منله، د وی چې قیامت نشته، نو د هغوی د عذاب تذکره به کوي او په دې باندې واقع د فرعون ذکر کوي۔ ګوره هغه هم د موسی علیه السلام دعوت ونه منه او د دې ورځ عقیده نه ساتله، نو الله غرق په دنیا کې په عذاب راوست۔ بله وجه مخکې صورت کې په اثبات د قیامت باندې صرف عقلی دلایلو، نو په دې صورت کې اوس عقلی دلایل هم بیانوي په دې مسله او ورسره شواهد هم ذکر کوي چې الله وایي دا د ګواهی دي په دې مسله باندې چې دا قیامت به راځي۔ ګورئ دغه رنګ مخکې صورت کې تخویف او بشارت تفصیلا نو، اوس داغه انسانانو تقسیم کوي چې چا د پاره بشارت او تخویف ذکر کیږي، د انسانانو تقسیم په دې کې کوي چې خوشخبری د چا د پاره ده او دارنګ تخویف د چا د پاره دی۔ دارنګ مخکې صورت کې سوال کوونکو لزجرو په ابتدا د صورت کې، نو په دې کې هم زجر ورکوي، خو په آخر د صورت کې چې هغوی دغسې سوالونه کوي۔ دارنګ مخکې صورت کې د طواغینو او متقیانو بشارت، طواغینو له تخویف او متقیانو له بشارت ترتیبا نو، نو اوس په همغه ترتیب سره د طواغی او د متقی تعریف کوي، دا سرکش کم خلق دي او متقین کم خلق دي، دا وپېژنه۔ په دې اعتبار سره دا د ربط شو امتیازات د صورت۔ دا سورہ نازعات ممتاز دی په شهادات مخصوصه او خاص کر په حالت د نزی، کله چې د ځنکدن وخت شي نو په دغه وخت کې دا ساچ کله د کافر نوزي او کله د مؤمن نوزي، نو دا مختلف حالات دي۔ د کافر نه به دا ملائک سا په سخت راکاږي داسې، او مؤمن نه به ډېر په نرمۍ باندې سا اخلي، نو دا په دې شهادات او مخصوصو باندې ممتاز دی، وروستو راځي، داسې بل صورت کې نشته داسې شهادات۔ دارنګ دا صورت ممتاز دی د قیامت په نوم طامة الکبرا باندې، دا یو لوی هنګامه ده او یو لوی هیبت تی را روان دی، نو دلته د قیامت نومې ذکر کړی دی طامة الکبرا، دا به تاسو له راشي۔
دارنګ دا صورت ممتاز دی په تعریف د متقی او د طواغی. متقی څوک دی او سرکش څوک دی اب تاسو ته خیدا دوانه. او دا صورت ممتاز دی په دې آیات کریمه باندې چې قلوب یومئذ واجبه ابصارها خاشعه، زړونه په د غرض به درزیږي د خلکو او د دې منکرین سترګې به ذلیلې وي، ځکه دنیا کې دوی قیامت نه منو، قرآن نه منو، د پیغمبر خبره له توجه نه ورکول، هلته به کوسترګې ولاړي. او دا صورت ممتاز دی د فرعون په دې دعوه باندې چې انا ربکم الاعلی. فرعون ویلو کنه زه لوی رب ما او لوی قانوندان ما، هغه دعوه په دې صورت کې ده. دا په دې ممتاز دی، دا سیبل صورت کې دا سنشته. حاصل د صورت خلاصه د صورت دار چې اول 15 آیاتونو کې 15 شواهد ذکر کړي، شواهد خمسه، او دا په اثبات د قیامت باندې تر 9 آیات پورې. دینه بعد با 15 احوال د حشر د ورځې ذکر کړي. د حشر د ورځ د دې څه احوال دي نو به تاسو ته مخې ته راوړي، او بیا زجر د منکرینو ته، او بیا د آخرت په عذاب باندې واقع د موسی علیه السلام او د فرعون به ذکر کړي. وګوره فرعون د موسی علیه السلام خبره ونه منله، دنیا کې الله غرق کو عذاب پر راوستو. او د دې نه بعد لس دلایل عقلیه په اثبات د قیامت په ذکر کې، او اخر کې بیا تخویف اخروی او بشارت، او بیا زجر بسوال القیامه. د قیامت متعلق چې دوی سوالونه کول هغه به زجر ورکی، دوی وی قیامت به کله او کله به مسخري کولی، نو الله په دې ولا رټنه ورکی. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، تیزنه شواهد شروع کړي په اثبات د قیامت باندې. دا صفات چې کوم دي 15 د دې متعلق بعضی وی دا د فرشتو صفات دي، نازعات، ناشطات، سابحات، سابقات، مدبرات. دا 15 یا خدا د فرشتو صفتونه دي، وضاحت زکوما. بعضی وی دا د نفس صفتونه دي، او بعضی وی دا د ستورو صفتونه دي. خو بهتر قول د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دی چې هغه وی دا د فرشتو صفات دي، نو دا ته مراد دي. بس خو په دې باندې مونږه ترجمه او مانم کو. نو وګورئ خام والنازعات گوادی هغه سختی کون کی فرشتي چروح وباسي د کافر غرقن په سختۍ سره. هغه فرشتي گوادی چې د کافرانو روح داسې راکاږي غرقن او ډېر سختی وسره کوي، اے نزان راویستلو کې سختی کوي، په سختۍ خبره دوی روح اخلي او وباسي با. او والناشطات گوادی هغه نرمی کوونکي ملائک چې روح اخلي د مؤمنانو نشتن په نرمۍ سره وسانه سره. هغه فرشتي چې هغه د مؤمن د موحد چې چا عقیده د آخرت لري دا غن ډېر په نرمۍ باندې دا روح اخلي، ځکه هغه ته پته و چې ورځ را روانه ده او هغه د پر تیاری کول غواړي. ناشطات نشط ویل کېږي پرانستلو ته، یعنی یو سړی چې غوټه پرانیزي دغه څه په نرمۍ سره چې غوټه ته کولو کې داسې به د دې مؤمن دا روح اخلي. ښه خو بعض اوقات ګوره په مؤمن باندې حالت د نزع سخت شي، نو ګوره دا ته مراد نه دی چې نعوذ بالله دا سړی الله ته ناپسند دی. د دې نه به ته پریډکشن نه کوې چې یو کس تا دغه ځنکدن لږ اوږد شو او هغه چې کوم دی لږ طویل شو، دا مطلب نه چې دی د الله ناغوښتې، بلکې د نیکو خلکو روح هم بعض اوقات سخت شي. دا د الله امتحاني یا د نیک بندل علما وی الله داسې یو مرتبه ورکوي چې هغه په بل عمل نه ملاوي. دا هغه دغه چې د روح سختۍ سره وباسي او دی په صبر دغه ټیم کوي، نو هغه سختۍ باندې الله د غټه مرتبه تلی کړي د نیک سړي روح کنه. نو دغه متعلق په داسې نه وي چیرې دا نعوذ بالله ولې
د ساړه را پګرانو وطنا یو بدکار سړی دی نو هغه نه بیا سختۍ سره اوسي نو عام طور خلق دغه سي بد ګمان کوي نو دانی پکار خان نو ورنا شتاتی گواد یا نرمی کو ان کی ملائک چروح اہلی دا مومن نا نشتن پا نرمی سرام او والصابحاتی گواد یا لامبو وخون کی ملائک سبحان پا لامبو سرا یا غوپا وخون کی پا غوپی سرام اگا غوٹا وخون کی ملائک پا غوٹی سرا مراد دل تا روان ندا چه دا ملائک غوٹی وخی سو مطلب حاصل مانا دا آغا فرشتی چاگا تیزے سر بر اسمان تا زی و اسمان نلان دی رازی دا اللہ حکم لان دی روڑی و بیا بر روڑی دا تیزے تا اشارہ دا والصابحاتی صبحن گوا دیغا غپا وخون کی ملائک پا غپے سر چلان دا غپا وخی راشی و بیا بر غپا وخی ولارش تیزی کئی دا اللہ حکم تیزے سر لان دی و بان دی اوڑی خوا و دا غپا دا و غٹا دا آت مراد دی او پس سابقات سبقن بس گوا دی غا مخی کی دون کی ملائک دا اللہ حکم تا سبقن پا مخی کی دو سرام اغا ملائک چا دا اللہ حکم تا تابیدار دی و مخی کی دی او بلنا چا اللہ سا حکمو کی نو دوی مخی کی دا سی ڈارک دا ملائک ہم گوا دی او فل مدبرات امرن پس گوا دی غا تدبیر کا ان کی ملائک امرن بازی کار لرام اغا ملائک چا تدبیر کی دا اللہ دا حکم یا انتظام کو ان کی فرشتے دا اللہ دا حکم کم ڈیوٹی چا اللہ دوی تا ورکڑے دا نو پخ تدبیر سراغکار کئی دا خپل مدبر ندی وچ کم کار و تا حوالہ شوی نو آغا دیر پا ایماندارے اس سی طریقے سرا کئی دا پینزہ حالات شو گورا دا فرشتو دا گوادی پسبان لطو باطننا چی ضرور بتاسو قیامت کے پورتکی گئے اگرا آغا کافر روح سر چه ملائک سختی کئی دا مومن روح سر چه ملائک نرمی کئی دا دلیل دیکنا چه دا سختی ولی کئی دا نرمی چه دا یو رز را روانه دا ای که با حساب کی گی بد عمل دا دنیا کی کڑو نا آغا زنکدن او آخرت پر دا سختی مطلب آخرت شتا کنا دے مومن سر نرمی کئی ولی دا دنیا کی ایمان روڑے و عقیدت آخرت مضبوط ہوا دا غیر وسط خبره سمئی دا ټول ملائک په دې گوادی خام چې دا دوی سختی نرمی کوي او په دې کې مختلف دي نو یو ورځ د فیصلې شته دا ټول په دې باندې گوادی خام دا حکم چې دوی د الله راوړي ور مخې کیږي ورته لامبو وخی دا یو ورځ د کنه چای د پاره دا ټول هر روان دي دا په دې گوادی چې ضرور بتاسو قیامت کې پورته کیږي او الله بر سره حساب کوي هغه روز څنګه روز دراشه دا قیامت دا روز یو دا حشر 15 احوالو ذکر کی خو گولا یوم ترجف الراجفہ پاورس چی جلک بوخی جلکیدون کی جلک بوخی جلکیدون کی سا مطلب مراد زمک بانے با زلزلہ راشی جلک پا دا زمک دا سی ہوئی آغا زلزلہ دا قیامت تی مراد دا سخت روز دا قیامت را طول زمک بدا سی اخوزی گی جلک بوئی او یا بعض مفسرین داوی یوم ترجف الراجفہ پاورس چی او با لرزی کی پا لرزی دو سرا آغا لرزیدون کی نو دینا مراد آغا شپیلے دا اسرافیل علیہ السلام دا قیامت آغا پیلنے شپیلے با اسرافیل علیہ السلام ہوئی نو دی سرا چی سمر پا مخ دزمکی جوندی خلق دی دا بطول ملشی قیامت چکل برپاکی اللہ ناول شپیلے اسرافیل علیہ السلام باوقی آغیتا ہوئی ترجف الراجفہ آغا جلکیدون کی چھ جلک وخی جلکیدون کی یعنی آغا شپیلے نو تدبوها الرادفہ وربسی بشی الرادفہ غروست راتلن کی یعنی دویم شپیلے بیا سلویخ کالا بعد حدیث کے رازی دویم شپیلے با اسرافیل علیہ السلام ہوئی نو چھ دا سمر خلق پا دے قبرونو کی دی دا بطول روچت شی حشر میدان طرف تا روان بشی نو تدبوها الرادفہ مراد اغا دویم شپیلے دا یا که زلزلہ مراد شنو زلزلے دویم جلق تے مراد دے یو ظلب اللہ جلق ورکی نو تدبوها الرادفہ دے بسی برادلون کی اغا دویم جلق شی بیا دغت مراد دی بیا
او دا بسنگا حالتی وی قلوب زلونا یوم ایزن واجفا پا دا غرز با درزیگی دا سڑے چکل دیر حیبت ہوئی نہیں کنا دا زلو ادرزیگی اللہ دینے کی تچتا دماکستا مخیوشی یا سوک سوک اللہ دینے کی اوجنی نستا دا زلو درزیگی او تسم بے حال شی ولی اگا حیبت ہوئی نہیں دستا مخی دا حیبت ہوشی نو دقا سی دا قیامت دا جلق دا حالت چکل دا خلق ہوئی نہیں او دا حشر میدان چی دا دوم را خلق بو روانی دا سوم را خلق چی با دے قبرونو کیو دا برا پاسی و روان بی نو حیبت دا وجن زلبت رزیگی قلوب یوم ایزن واجفا زلون پا دا غرز بسکی گی دا بدرزیگی او ابصارها خاشعا سترگی دا غوی بکوزیوی زلیل بی دا دی خلقو دا چی قیامت دا پار تیاری نو کڑی نو دا دوی دا سترگی بکوزی و زلیلی اگا مراد بازی ہوئی دا زل سترگی تی مراد دی عقل او سمجھ تی مراد دی مطلب آغا زلو والا و سترگی چکم دی آغا با لان دیوی او برا بکتی نشی دا دیر حیبت دا وجن خوا دا بیرو دیر سخ حیبتی یقولون انا لمردودون فی الحافرہ دا زجر دی منکرین قیامت تا او دی بوئی دنیا کی چبکلام دوی ترا قیامت دا حیبت ذکر شو دی بسوی دی بوئی آیا مونگ با دوبارہ زوڑ حالت تزو چی زمون دا اڈو کی ذرا ذرا شی او مونگ ملشو نو آیا دوبارہ بلا جون دی کیگو دا بلا سنگ حالتی او دا گورا دا پیغمبر نعوذ باللہ دا زان نا خبری کئی ودا کو چرتا مونگ دوبارہ جون دی کی دے پدی لکائی دا مطلب وہ چدل تا جون دی کی دا کو باغا نیکمرا جون دی شی دا غاغا پلار ممرا جون دی شی دا غاغا پلارم لکه دا سی سٹیپ بائی سٹیپ برا دا کو بزمکه یوی او ټول په پلانجه شي او دا بل څنګه چلی دا به دوی د خپلو استهزاء په تور وي چې قیامت نشته د دې اصل لګیا دی دا خبره ولا ذکر کوي ګورا یقولون دوی وی دی بداوی ان لمردودون آیا موږ خامخا و بس کولې بشو فل حافره باغ زوړ حالت کې ایدا کنا ایدوا منایکل چمغو ایزوا من اډو کې آیکل چی شمونگا ڈوکی ناخرا زرا زرا نو قالو دیوی تلک ایزن کرتن خاسرا دا خو داغا وقت واپسی وی تاوانی مطلب دا که مونگ اغا زوڑ حالت کی واپس شو او مونگا زمونگا اغا ڈوکی چی زرا زرا شوی او دین بعد مونگا اغا زوڑ حالت کی توی بیا برا پاسی او دوبارہ جندون دے دو کچر تا مونگ کور تا واپس راشو نو دا خو بڑی را تاوانی واپسی وی زکه زمونږ ټول هغه نیکه هغه پلار زوی ټول به یو کور کې ودرېږي او جګړې بشي یو به دا زما دی او بل به زما نو دا غټ تاوان دی دا به دوی د خندانو په تور باندې وي دارنګ یو ښځه ډېر خاوندانو یو مړ شو هغه بل سره واده کړو دا ټول خاوندان به راژوندي شي نو دا به څه حالي دا به دوی غلط تصور پیش کوخه نو دوی دا دنیا غنل چې دا بر دنیا غونډه چته حالي الله وی دا دنیا نه دا قیامت ته پته ورته لګي هر صبح حساب ورکه دا تاسو غلط تصور دي چې تاسو وای دا بدا سکیږي او داسي نه قیامت به الله را ولی هر یو سره به حساب کیږي ښا اے فانما هي زجره واحده بشک دا وی جلق یو او چغیوام دا بدا سنی دا راتل د قیامت یو جلک او یو چغه ده او ټول په دې میدان کې ولاړ هغه دوی مشپلې د اسرافیل علی السلام سره دانه چې دی دنیا کې بیا را ژوندې شوته دا زما زما کړو دا زما کور دا شی زما دین نه آل ته چتر اپاس یو دیار ستو ګورې تا نه بار څه خطا شي حشر میدان کې به الله په عدالت کې به ولاړ دا ګور دنیا جون نه چې تبرا ژوندې شو تبا کله دا مطالبه کې چې دا زما کور او بل بوې زمانہ دنیا خبره ختم شوي هغه بس یو ژوند تا تیر کو ضایع کړی دیو اوس دا کسی نشته نو دا دوی به خندنو په تور باندې وي چې دا نبی علیہ السلام یو ګره مونږ ته قیامت برازو بیا به ژوند کیږي نو دا خو به لانجې نعوذ بالله
نه نه قیامت الله وی دا به یو جلقی او یو چغبی چې دوی ځان ته ګوري کنه نو فیضا هم بالساهره ناسا په دوی به پاګه ډاګه میدان کې ولاړ ساهره آغا د حشر میدان کې به دا ټول سی دا براغون شوي او ولاړ وي دا یو چټیل میدان دی او ټول به دغلته ولاړی خام دوی چې ګوري نو دا د دنیا کنسپټ بنی چې دا دنیا دا او دا زما دی او دا ستا دی التبار سړی بس پزان شي ځکه حشر میدان کې ټول خلک به راجمعي او دغلته به حساب ته ور رواني عملنامې به تقسیمیږي او چاته ښي لاس کې چاته ګس لاس کې نو دا دنیا هر څه به هیر کي فیضا هم بالساهره ناڅا به دوی به ډاګه میدان کې دا خلک ولاړي او ډېر هیبت به یې بره به کتې نه شي نو دا دوی څه لیدلي نه وي ځکه الله وایي دا خبرې کوي ان لمردودون فی الحافره دا چې دوی کله ورشي نو خبر به شي قیامت خو ډېر سخت او تریخ دی دا خو دوی لیدلی نه دی نو دې ځای پورې دا زجر و منکرین د قیامت ته او احوال د حشر الله یې د عمل توفیق راکړي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره یا الله ستا کلام موږ په دې عمل توفیق راکړي سره ملګري راغلي دي الله ټول لره دې بدلې سمري ورکړي نن یو فوتګي شوې ده دعا ورته کې الله دې هغې مغفرت نصیب کړي الله دې هغه جنو ته ښایسته کړي الله دې ورسول صبر جمیل ورکړي صلی الله تعالی علی خیر الخلق وآله وصحبه اجمعین دا ملګري یو اعلان اوري دا زموږ استاد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ محمد سمیع الحق پشاوری سے دور تفسیر شروع دا داغی سار دا 2 بجو نه درس شروع کئی او دا سی 12 بجو پورې درسی نو څنګه چې 13 کال ملګرو اراده کړې وي بیا تلیمو نو سملګری خوځي خدا بازي ملګری اوسم سستی کوي کوشش وکړي دا دور تفسیرونو روزي دي او دا وخت خپل قیمتي کوي نو اشنغری جمعات کې روزانه سار 8 بجو نه 12 پورې دا درس قرآني نو ملګری کوشش کوي چې په دې کې شرکت کوي خپل ورځي ځان سره نور ملګری بوزي کله چا د سکول کالج مسلې نو په کمره چې داغي چټي وي په غرض دي سي یا وختي د سکول کالج ناراضي نو الته ورځي لرن او درس کې لازمی شرکت کوي دا رنګ خپل والدینو ته د دې دعوت کوي دا رنګ محله کې سوکوي او هغه د در شوق لري نو دا بهترینه موقع ده چې دا وخت قیمتي کړی شي نو اشنغری جمعات چې کوم مین جمعات ته کی د شیخ مولانا سمیع الحق پشاوری سے در شروع دی نو هر ملګری کوشش کوي چې پای کې لازمی شرکت کوي جزاک